د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د ځمکني ترانسپورټ په برخه کې د وی آی پی بسونو فعالیت پیل شو. دا بسونه د افغانستان د ځمکني ترانسپورټ په تاریخ کې لومړی ځل ده چې فعالیت پیل کوي. د اوس لپاره د کابل مزار شریف همدارنګه د کابل کندوز ترمنځ فعالیت کوي. ډېر راحت سیټونه لري. د هر مسافر په سیټ کې سکرین لګېدلی ده. همدارنګه په وای فای سره مجهز ده. 220 برق لري. همدارنګه په هر بس کې میلمه پال یا سټیوارډان موجود دي چې هغه ټرین شوي دي او په اضطراري حالاتو کې د مسافرینو سره مرسته کولی شي که چیرې مریضېږي یا بله ستونزه ورته پیښیږي. همدارنګه هغه کارکوونکي چې په داخل د بس کې دي هغوی خاص لباس لري، یونیفرم باندې مجهز دي. په دې بسونو کې لکه څنګه چې په الوتکو کې وي مسافرینو ته ټول خدمتونه وړاندې کیږي. دوی ته ډوډۍ او اوبه ورکول کیږي. همدارنګه د دوی ټیکټونه په الکترونیکي ډول پرنټ کیږي او د دوی بایکونو یا بګاج ته خاص بل ټیکټ ورکول کیږي چې په هغه باندې د مسافر ټول مشخصات لګېدلي وي ترڅو د سفر په پای کې دوی خپل بایکونه په راحت سره راواخلي او ورک نشي. نو دا ټول خدمتونه دي چې په دې وی آی پی بسونو کې وړاندې کیږي د نړۍ د ستندردونو مطابق دي او د افغانستان په ځمکني ترانسپورټ برخه کې لومړی ځل ده چې دا بسونه فعالیږي. دا د خصوصي سکتور دپاره همدارنګه د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت دپاره لویه لاسته راوړنه ده. دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی او د شکر ځای دی چې نن په یو داسې غونډه کې موږ ته سره ټول شوي یو چې د افغانستان د بېبدۍ دپاره، د افغانستان د وسایي دپاره، د افغانستان د ملت د وسایي دپاره یو کار کېږي. ډېره ښې اسانتیاوې لري. چای ورکوي، مړۍ ورکوي. نور د شفاخانې د مریضي لپاره یو مشکل سړي مسافر ته پیښیږي دوی رفع کوي ورته. نو دا ډېر ښه موټرونه دي. وصولت نوی ترانسپورت موږ ته راغلی ده په دې کابل کې. نو موږ ډېر ورڅخه خوشحال یو. خوشبختانه که جایش بسیار وسیع و باز است. هر قدر که اگر چوکی را پشت سر انتقال بتی مزاحمت به مسافر دیگه نیست.